إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من رمى مسلما بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قاله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم و عزتمندو هیوادوالو د کونړ ولایت د رادیو تلویزیون اوریدونکو او لیدونکو، نن ورځ د رښتینې لار په خپرونه کې زه تاسې سره په ډیره یو قیمتي موضوع باندې، په ډیره یو حساسه موضوع باندې هغه ملتیا کوم. هیله او توقع مې دا ده چې طرفای را سره تم شي، د دې لپاره چې په دغه یو څو ټکو باندې الله عز وجل ما تم فایده او نفع راکړي او تاسې تم. مسلمانو، دغه موضوع د غیبت ده، یا د یو چا پیششه هغه بهتان او بدي ویل، او داسې بدي او داسې د یو چا یادونه د مسلمان چې هغه په خفه کېږي او ته نه غواړې چې ښکاره د هغه په حق کې داسې وي، خو ولې هغه چې نشته ته د هغه په حق لبانې داسې څه وی چې هغه په ستومانه کېږي، د هغه عزت ته او ابرو ته او مرتبې ته په صدمه رسیږي او هغې بد ګڼي. مؤمنانو، دا په قرآن او حدیث نبوي کې د داسې ګناه څونه بدي راغلې ده او د دغه انسان مرتبه به څه وي، او زموږ د دین مشرانو د دې بدۍ په حق کې څه ویلي دي، او هر هغه څوک چې دا بدي کې اخته دی او دې بدۍ کې روږ دی او عادتي دی، الله مګر دنیا کې به د هغه څه حال او په آخرت کې. مؤمنانو، دا ګناه کبیره ده. غیبت کول ګناه کبیره ده، لویه ګناه ده. لویه ګناه دې ته ویل کېږي چې کله هغه انسان په هغې باندې خپیمانه شوی نه، ستومانه شوی نه، عمل اصلاح کلی نه، او راتلونکي دپاره د خپل عمل د اصلاح ټینګ عزم یې نه کړی، بیا به دغه ګناه ته نه ستنېږي او رب العالمین د توبه او استغفار وکړي، نو بیا به دا معاف شي. که نه دې سړي ته به رب العالمین هغه سزا ورکوي کوم چې الله عز وجل د دغه ګناه لپاره ښودلې ده. مؤمنانو، دا ګناه چې دا غیبت باندې یادېږي او یا پیششه د یو چا بدي ویل چې هغه په خفه کېږي، قرآن کریم کې الله عز وجل ذکر کړی دی: یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو، اجتنبو، ځانونه وساتئ او ډډه وکړئ، کثیره من الظن، د ډیرو بدګمانیانو نه چې په یو مسلمان باندې بدګماني مه کوه. ګوره، ان بعض الظن اسم، ځینې ګمانونه په مؤمنانو باندې دا ګناه ده. ولا تجسسوا، تاسو د یو بل جاسوسي او پلټنه د عیبونو مه کوئ. ولا یغتب بعضکم بعضا، او یو کس ته پیششه د چا غیبت او بدي نه ذکر کوي چې هغه په خفه کېږي. د دې غیبت کول او د یو مسلمان پیششه یادونه په بدۍ باندې چې هغه په خفه کېږي، الله عز وجل فرمایي: ایحب احدکم، تاسو کې یو کس دا خوښوئ ان یأکل لحم اخیه، چې ستاسو د یو کس راولګېږي او د خپل ورور انسان مؤمن ورور مړ غوښه وخوري، فکرهتموه، الله فرمایي دا کار خو تاسو بد ګڼئ چې یو د انسان غوښه د خوراک نه ده، بیا د مسلمان او بیا د مؤمن او بیا د ورور، نو چې دا بد ګڼئ ای مؤمنانو، تاسو څه وکړئ؟ واتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، بیا دغه رنګې غیبتونه مه کوئ د مسلمانانو، هغې نه ځان وساتئ. که یو څوک د دې ګناه نه خبر شي چې دا غیبت او پیششه وینا د مسلمان بدي یادونه چې هغه په خفه کېږي، دومره لوی جرم او ګناه کبیره ده او الله سخت سزا ذکر کړې ده.
نو دا خو معنی شوې ده. نو الله عز وجل بیا داسې فرمایي ان الله تواب الرحیم، الله توبه قبلوي او ډېره توبه قبلوي او رحم والا دی. که یو سړی هغه الله ته متوجه شي چې الله ما معاف که، ما د یو چا بدي کړې وه، نو ته رب العالمین ته توبه وباسه، رب به دې معاف کړي انشاءالله. او دغه انسان به د قیامت کې انشاءالله چې الله راضي کړي چې کله تا دغه بدي ذکر کړې وه او بیا دې وروسته په اخلاص توبه ویستله او که ژوندی وربشي دغه نه به عفو وغواړي، دغه نه به ځان حلال کړي. یو حدیث کې راغلی دی مؤمنانو مخکې دغه ورځې نه چې هغه راشي او په هغې کې اخیستل خرڅول نشته دی، استحل المحارمه او مظالمه، د پردیو ظلمونه چې م کړي دي او بل چا نه حرام او حقونه خوړلي دي هغوی نه ځانونه حلال کوي، یا به تعفو وکړي او یا به نه حق وغواړي او یا به د معاف کړي مؤمنانو. دغه رنګ الله عز وجل ذکر کړی دی په حق لبانی ویل لكل حمضه لمده، هلاکت دی، بربادي ده، تاوان دی، او یا دغه جهنم هغه د ویل کنده ده د هر هغه عیب لګونکي ښکاره او پټ، هغه عیب لګونکي د سترګې او د لاسونو او د اشارو د ټولو ته ویل کېږي چې هغه قولا عیب لګوي، فعلا یې لګوي، په سترګو یې لګوي، په لاسو یې لګوي، پیشیشه یې لګوي، ښکاره یې لګوي. دغه رنګې دا عیبونه چې دي دغه خلکو له د تباهي الله عز وجل فرمایي چې الله عز وجل خیري کړي دي د غیبت کوونکو دپاره. د داسې خلکو به بیا څه حالي؟ زجاج رحمه الله فرمایي والحمضه اللمضه الذي يغتاب الناس، یغتاب الناس دا هغه خلک دي، یغتاب الناس چې دا غیبتونه د خلکو کوي، والغض منهم هغه چې دی خولې لګوي په دې خلکو باندې او د هغې عزتونه اخلي. امام زحمشري هغه ذکر کړی دي المراد الكسر من اعراض الناس، هغه د خلکو عزتونه ماتول دي، والغض منهم او په هغو باندې خولې لګول دي، واخطابهم والطعن فيهم د هغې غیبتونه کول دي، په هغو تنقیدونه او دغه څنګې هغه عیبونه راسپړدل او طعنونه پکې ویل. الله عز وجل فرمای ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله عز وجل فرمای تاسو یو وینا مکوئ په هر هغه خبره باندې او بیان مکوئ، ګواهي مکوئ، خوله مه پسې راکوئ چې تاسو ته په هغې باندې علم نشته دی مؤمنه. ځکه اورېدلو چې هغه غوږونه دي د هغې نه د اورېدلو، د لیدلو چې هغه سترګې ویني د هغه سترګې نه، هغه زړه چې په هغې کې څه تېرېږي د دې ټولو نه به تپوس کېږي او رب العالمین له به جواب ورکوي. امام رازي رحمه الله فرمایلی دی القف هو البحث، وایي قف ویل کېږي دلته په یو تفسیر د مفسرینو سره هغه د خلکو باندې هغه غیبتونه کول چې هغه پکې وي او د هغوی دغه بدي راښکاره کول. واصله من القفا او قفو دا د قفا نه دی چې څټ ته ویل کېږي کانه قول یقال خلفه، دا داسې یو وینا ده چې د یو چا نه پیش او وروسته ویل کېږي. وفي معنى الغیبه او دا په معنا د غیبت دی. د غیبت تعریف بیا امام رازي رحمه الله کړی چې غیبت څه ته ویل کېږي هو ذکر الرجل فی غیبته بما یسوء، هغه چا غیبت کول او پیش شا د هغه بدي ذکر کول چې هغه په خفه کېږي او د هغه د عیبونو او د کمي یادونه کول چې هغه په خفه کېږي او ستومانه کېږي او هغه پیش شا دی، دې ته وایي. همدغه رنګې حدیث د ابي هریره رضی الله تعالی عنه کې هغه راغلی دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایلي اتدرون ما الغیبه، تاسو ته پته شته چې د غیبت څه ته ویل کېږي، دا پیش شا د بدۍ وینا د مسلمان. قالوا الله ورسوله اعلم، الله ورسول خو پوهېږي څه ته به وایي. قال ذکرک اخاک بما یکرهو، دا ستا د ورور مسلمان یادونه ده په هر هغه خبره باندې چې هغه په خفه کېږي، هغه بد ګڼي. ورور مسلمان دې نه غواړي چې داسې ځای کې زه رایاد شمه، زما دا یادونه دي وشي او تی رایادې او تی د هغې بیانونه کې او غیبونه یې راسپړي، عیبتونه، دا دقې ته ویل کېږي غیبت. بیا یو چا ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، که دا زه څه یم او دا زما په دې ورور کې نو دا به څه؟ قال ان فیه، که ته دغه خبره چې کې او دا په هغه کې وي فقد اغتبته، نو دا تا غیبت وکړه که نه چې پکې د یادې خو غیبت دې وکړه، پرده په واچه. په مسلمان باندې پرده اچول دي، د هغې عیبونه به نه راسپړي، دا د یو مسلمان سره مرسته کول دي. وان لم یکن فیه فقد بهته، او که پکې نه و بیا پسې دغه د بهتان وتړو، او بهتان خو ځان له کبیره او لویه ګناه ده چې مسلمان کې عمل نه یو تی پسې تړی وی.
مسلمان الله عز وجل دې موږ او تاسو د دې نه وساتي. ډېره ستره ګناه ده. امام غزالی رحمه الله ذکر کړی دي هغه د غیبت دا طرف به ډېر پراخه کړی دی چې ګوره که د لیکلو وي که د اشارې د سترګو او د لاس وي که پټ وي که ښکاره وي که په حضره کې وي د ټولو ته ویل کېږي هغه بیا په غیبت کې شاملیږي. هغه چې دا مقصد د بدۍ د پیش شا د مسلمان د خفه کولو دا مفهوم هغې ته شامل شي دقې ته غیبت وایي. امام غزالی رحمه الله فرمایلی دی اعلم ان الذکر باللسان وای په دې پوه شه چې د ژبه باندې یادول قرآن او سنت حرام کړي دي. انما حرم لان فيه تفحیم الغیر نقصان اخیک د دې وجې نه حرام شوي دي چې په دې کې یو بل څوک پویه کول دي ستا د ورور مسلمان د بدۍ نه وتعریف بما یکره او هغه ته ورپېژندنه د ورور په هغه څه چې هغه ورور یې بد ګڼي. فالتعریض به کالتحصیه که ته د یو چا پیش کېدنه وکړې یو تعریضي ډول باندې د کنایاتو په شکل د یو چا بدي ذکر کې نو هغه هم ګوره داسې ده لکه څرګنده یادونه چې د بدۍ وکړه. والفعل فيه کالقول که عملا د داسې یو عمل وکړه چې د هغه بدي پکې وي دا داسې ده لکه وینا چې دې وکړه. والاشاره والایماء والغمض والحمض والکتابه هغه بیا وایي وینا او اشاره دغه رنګې هغه ګوتنیونه او دغه رنګې په لاس اشاره په خوله اشاره په یو وخت کې باندې اشاره د سترګو اشارې چې کمی دغه رنګې د لیکلې په ډول باندې حرکت کول. وکل ما یفهم المقصود فهو داخل فی الغیبه وی هر هغه شی چې او عمل او وینا او اشاره او حرکت د یو انسان چې د ورور مسلمان د بدۍ یادونه پکې کېږي او ښکاره کېږي او بیانېږي بل انسان ته دغه غیبت دی وهو حرام او دقه به حرام دی. ته ګوره د غیبت ته دا یوه نمونه د قول او د وینا یې واوره. عایشه بیبي فرمایي وایي ما ویلي نبي صلی الله علیه وسلم دا هغه صفیه راته یاده کړله په یو خبره کې. صفیه دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده د عایشې بیبي بنه ده. ویلې چې ته د دې سره مرسته وکړه. یو روایت کې راځي اضافه سورلی ده دا ورکه. وایي ما ورته ویلې حسبک من صفیة کذا وکذا لاس مې داسې کې چې صفیه خو دغسې لنډۍ ده او ستا نه د هغه دپاره دغونه کافي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې لقد قلت کلمه تا خو داسې خبره وکړله لو مزجت بماء البحر لمزجه دومره بده ده او دومره بدي پکې ده دې خبره کې که ستا دا یوه خبره چې د صفیه نشته او د هغې په حق کې د بدۍ وکړه او دونه دې صرف ویلې چې دا داسې لنډۍ منډۍ ده نو دا د دریاب سره او د دریاب د اوبو سره ګډه شي هغه ټولې د دریاب اوبه به خرافې او فاسده کي. امام نووي رحمه الله فرمایلی دی هذا الحديث من اعظم الزواجر عن الغیبه دا حدیث د ډیرو لوی و هغه د غیبت د بدۍ ونه دی چې د غیبت بدي پکې ذکر شوې ده و اعظمها او ډیر لوی دی د غیبت په یادولو کې. وما اعلم شيئا من الاحاديث يبلغ في الذم ما ته بل داسې حدیث نه دی راغلی معلوم چې د غیبت بدي پکې یاد شي دومره اندازه څونه چې په دې حدیث کې ده ځکه دې کې صرف د لاس په اشاره او د یو صفت د یادونې په خولې د یو دغه صفیه رضی الله تعالی عنها ذکر شو. رسول الله اندازه د دې بدۍ د دریاب د اوبو د فاسدولو سره ذکر کړله دومره لویه عهد دی. مؤمنانو دا غیبت داسې حرام دی لکه څنګه چې په موږ باندې د عزتمند د میاشتې د حج او د عرفات او د بیت الله بېعزتي حرامه ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي عبدالله بن عمر حدیث دی په مینا کې و رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي خلکو دا کومه میاشت ده من غلی شو کېدی شي بل نوم ورته واخلي دا کوم ښار دی من غلی شو کېدی شي بل نوم ورته واخلي دا کومه ورځ ده. بیا د الله نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایلی دا عرفات دی او دا میاشت د عزت او د ذوالحجې ده او دا مکه ده او دا عرفات دی لکه څنګه چې د دې میاشتې او د دې ښار او بلد او د دې ورځې او د دې ځای حرمت او عزت په تاسې فرض دی او بېعزتي حرامه ده دقه رنګې په تاسې باندې فإن الله حرم عليكم دماءكم واموالكم په تاسو باندې هغه الله عز وجل د نور مؤمنانو وینې مالونه او عزتونه دقسې حرام کړي دي. مؤمنه ته به د بل چا وینه نه تویه کې ځان ته به نه راواکې د بل چا مال به دغسې نه خوري او نه به یې راواکې او دغه رنګې د بل مسلمان عزت به نه اخلي. امام بخاري رحمه الله فرمایي ته ګوره زموږ د دین مشرانو د غیبتونو نه څونه ځانونه ساتلي دي او څونه بد یې ګڼلې ده.
هغه وایي ما اغتبت احدا، ما کله هم د یو چا غیبت نه دی کړی، مذ علمت وایي کله چې زه په دې خبره خبر شوم چې ان الغیبة تضر اهلها، چې غیبت هغه چا چې غیبت وکړو هغه غیبت کوونکي ته غیبت ضرر رسوي او ایمان یې خرابېږي او نقصان ورته، ما بې غیبت نه دی کړی. یو بل اثر کې د هغه نه دا دی امام بخاري رحمه الله وفرمایلي او داسې ویلي ارجو ان القى الله، زما امید دا دی چې زه د الله عز وجل سره مخ شم، ولا يحاسبني او ما سره الله عز وجل دا حساب ونه کي اني اغتبت احدا چې ما د یو چا غیبت کړی. د دې وجه نه مؤمنانو ډیر کرتې نیکان صالح خلق، عزتمن خلق، موحدین خلق، د ښایسته عقیدو خلق، د دوی وستره ګناه به ګوره ډېر کرتې دی چې د بندګانو او د نورو مؤمنانو غیبتونه به یې کړي او د دوی ظلم به د هغوی په حق کې د غیبت. ته ګوره امام مناوي رحمه الله ذکر کړي دي په فیض القدیر کې، او هغه وایي اکثر ما يدخل الموحدین النار مظالم العباد. و ډېر کله چې موحدین خلق، د ښایسته عقیدې خلق، نیکان خلق، هغه ورته داخلیږي، وایي دا به د نورو بندګانو مسلمانانو په وجه باندې هغه ظلم به یې کړی او دغه ظلم به د غیبتونې وي. امام ابن جوزی رحمه الله ذکر کړی دی مثل صاحب الغیبه، وایي د غیبت کوونکي مثال داسې دی کمثل من نصب منجنیقه، یو سړی د توپ یې ولګو او دا د خپلې نیکیانې په دې توپ باندې شرق او غرب او جنوب او شمال ته ولي، دا د خپلې نیکیانې تباه او برباد کوي. د داسې انسان مثال وایي دقه څنګه دی. عبدالله بن مبارک رحمه الله هغه ته یو چا ویلې اذا صلیت لم لم تجالس معنا، کله چې ته منځو کې وسته سیده ځې کور ته، موږ څه ولې نه کښېنې، زموږ دوست یې ملګری عالم د دین خبرې به کوو. هغه ویل زما تاسو څه کار دی، زه کښېنم په کور کې د صحابه کرامو تابعین او د نبي صلی الله علیه وسلم سره. خلکو ته هغو څه څنګه کښېنې، وایي د هغوی کتابونه ګورم، احادیث ګورم، سیرت یې ګورم، زما سر و کار د هغوی سره. تاسو څه له کښېنم، انتم تغتابون الناس، تاسو دلته د خلکو غیبتونه کوئ. د دې وجه زه تاسو نه ځان ساتم. مؤمنانو غیبت ډېره ستره ګناه ده. حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړ من کان له وجهان فی الدنیا، د چا چې دوه مخی په دې دنیا کې، یو له په یو مخ باندې ورځه غیبت او بدي ورته بیانوه، بل ته بل ته، کان له یوم القیامة لسانان من النار، د دې سړي به بیا دوه جبې په ورځ د قیامت باندې رب العالمین به له بیا دقه رنګې د اور دوه جبې ورکي. امام ابو داود رحم الله دا روایت راوړی دی او دی هغه صحیح الاسناد حدیث دی. ابن قیم رحم الله فرمای چې الله عز وجل ټوله ورع او تقوا چې رب العالمین موږ ته ویلي ده چې فتقوا الله، د الله نه ویریږئ، تقوا وکئ. نو دا تقوا په څه کې راګیر شوې ده چې الله په بار بار موږ ته امر کړی؟ هغه وایي دا د ای مؤمنانو تقوا په دې ټوله یوه کلمه کې راګیره ده، هغه دا د من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیه. سړی هغه څه پرېږدي چې هغه دته فایده نه رسوي د اخرت. په دنیا کې د مسلمان سره مرسته نه ده، نیکي نه ده، یو د دین خبره نه ده، او په صحیفه د عملنامو کې د نه لیکل کېږي. بس دغه شی چې تا ته فایده نه رسوي، دیني فایده او د اجر، دا پرېږدي. دا ښایسته اسلام د سړي دی او ټوله تقوا او پرهیزګاري دا په دې کې راجمع شوې ده. یوسف ابن اسبات رحمه الله هغه ذکر کړي دي چې علامة حسن الخلق 10، د خو اخلاقو لس هغه نمونې دي، لس هغه دا دی چې ډېر مخالفتونه نه کوي، ډېر چوپ وي دا سړی، د چا عیبونه نه راسپړي، او دغه رنګې په دې سړي کې هغه د بدیو هغه په ځای باندې احسان کولی، او د یو چا عذر قبلولی، او د بل چا ضرر برداشت کولی، او ملامته کول د خپل نفس پکې وي، او د خپل عیبونو ته متوجي او د بل چا د عیبونو نه، او د یو مسلمان سره په ورین تندي مخامخ کېدل وي، او دغه رنګې نرمې خبرې کول وي. دا ښایسته اخلاق د مسلمان دي. ای مؤمنه، فضیل ابن عیاض رحمه الله هغه ذکر کړي دی رحمه الله، وایي دا اوچتې مرتبې دا خلکو په دې د شپې په منځونو او په نفلي روجو باندې او په دې باندې هغه اوچتو صدقاتو باندې نه دي موندلي. ډېرې مرتبې چې خلکو موندلي دي هغه دا ده چې سخا الانفس، دوی کې د نفسونو سخا وه، په وسلامة الصدر د دوی د سینې روغې وي، چاته پکې کینه او بغض نه وه چې غیبتونه وکړي. والنصح للامه، او د امت دپاره پکې خیرخواهي وه، په ځای دې چې بدي ذکر کړي دوی به د هغو خیرخواهي کوله.
ای مؤمنانو د جنت ښایسته لارې دي. یوه لار هغه دا ده، قاضي ابن الاکفاني رحمه الله ذکر کړي دي، و اقصر طرق الجنه سلامة الصدر. د جنت لنډه لار دا ده چې دا سینه دې روغی، د چا دپاره پکې بدي نه چې بیا رالګېږي او غیبتونه کې. مؤمنانو دیو جنا امام ابن جوزی رحمه الله یو افسوس ذکر کړی دی، هغه دا ذکر کړی دی د غیبت، او داسې ویلی دي چې غیبت ګوره څومره بد دی. فکم افسدت الغیبة من اعمال الصالحین وکم احبطت من اجور العاملین. د ډیرو صالحانو علماو نیکانو او د عاملینو خلکو دی غیبتونو د هغې عملونه برباد کړل، د هغې اجرونه هغې ختم کړل او هغې برباد کړل. وکل جلبت من سخط الله رب العالمین، او د رب العالمین غصې را پیدا کړله، هغې ځان ته غوسه کړه. د دې وجې نه دې نه ځان ساتل پکار دي. سفیان ابن عیانه ذکر کړي دي چې دا غیبتونه چې دي دا د قرض نه ډېر بد دي. که قرض در باندې پاتې ځکه قرض دی بچی به دی خلاص کی، هغه خلاصیږي به دی دنیا کې، اما غیبت خو به نه خلاصیږي مؤمنه، هلته نه به ایمان اخیستل کیږي. الله عز وجل دې موږ او تاسې هغه د غیبتونو نه وساتي. امام نووي رحم الله فرمایي په مؤمن باندې دا فرض ده چې په کوم ځای کې ناستي او د یو ورور مسلمان غیبت کیږي، دا د هغې دفع کول وکړي په لاس باندې په ژبه باندې، او دغه رنګې که نه یو وسي په دې یو هم نه کیست هغه مجلس پرېږدي، دا ورباندې فرض او ضرور ده چې هغه مجلس به بیا پرېږدي او د هغې نه به ځي. او عون ابن عبدالله رحمه الله ذکر کوي، زه ګمان نه کوم په یو عقلمن انسان باندې چې هغه د بل چا غیبتونو ته به جوړ او فارغه وي چې دا د خپلو غیبتونو نه هغه وزګار شوی او خپل کامیاب کړي. دا مرد هغه زړه نه وي چې زړه بې غافله وي، ځکه به داسې کوي چې که زړه غافله نه وي نو دا به نه کوي. دې وجې نه مؤمنانو دا لویه ګناه ده. ابن دقیق العید رحمه الله ذکر کړي دي اعراض المسلمین حفرة من حفر النار. دا د مسلمانو عزتونه مؤمنانو دا د جهنم کنده ده. ګوره دې ته ځان مه غورځوئ مؤمنانو، د چا په دغه کې مه واقع کیږئ او د دې غیبت په بدۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل کله چې معراج ته زه لاړم ما هلته څه خلک ولیدل چې دا نوکانې د تانبې نوکانې وو او دا غوښې د ځان نه راشوکولې او مخونه. ما جبریل ته ویل دا څوک دي؟ وایي دا هغه څوک دي یقعون فی اعراض المسلمین، چې دا هغه خلکو چې د مسلمانانو او د نورو مؤمنانو د انسانانو په عزتونو کې واقع کېدل او غیبتونه یې کول. ای مؤمنانو نن زموږ دا پیشه ګرځېدل په نیکانو خلکو کې ده، په زنانو کې دا صفت بیا ډېر زیات دی چې کینې بس دغه بدیانې ذکر کوي. الله عز وجل دې موږ او تاسې د مسلمانانو د عزتونو د پیمالولو نه وساتي. د یو حدیث کې راځي هغه سود چې دی سود دا 3 هغه مرتبې لري، او ادنا سود دا دی چې سړی په حرم کې بېزتي د مور سره وکړي، او د هغې نه اوچت سود دا دی ان من اربى الربا عرض المسلم، د یو مسلمان عزت اخیستل. رب العالمین دې موږ او تاسې د غیبتونو نه وساتي او د دغه ګناه نه دې الله موږ وساتي، او کوم چې م کړي د رب العالمین دې د هغې د عفو او د بخښنې توفیق راکړي چې ویې غواړو، او الله عز وجل دې موږ معاف کړي. بیا چې تاسو عملتیا کوو په هغې پورې په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.